السلام علیکم دوستان. عبدالله محب وایي ولسمشر غني غوښتل واک د سوله ییزې له لارې انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل. د افغانستان د تیر حکومت د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب د افغانستان د سقوط نه وروسته په لومړي ځل راڅرګند شوی دی او د تیر حکومت د سقوط په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي. که څه هم د هغه بشپړه مرکه تر اوسه پرې نه ده خپره سوې، خو ازادۍ راډیو په یو راپور کې لیکلي دي چې عبدالله محب ورته وویل چې پخواني ولسمشر محمد اشرف غني غوښتل واک په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل، ګډوډي جوړه سوه. هغه په خپله مرکه کې وایي چې خلکو غوښتل له هرګ څخه ووځي، وزارتونو حالت هم ورته و، خو موږ بیا هم وویل چې فرصت سته، ورخطایي هم وه، خو د ځان او کابل د امنیت ساتلو لپاره قوتونه او هغوی هم دا ژمنه کړې وه چې کابل ته به په زور نه ننوځي. د عبدالله محب په وینا په کومه ورځ چې د افغانستان حکومت سقوط سو، په دغه ورځ پلان دا و چې یو پلاوی دوحې ته ولاړ سي او له دوی سره خبرې وکړي، خو دوی تر وروستۍ شېبې پورې هم د خبرو کولو کومه ژمنه نه وه کړې. هغه وایي طالبانو غوښتل واک په زور ترلاسه کړي. د یادولو وړ ده چې د عبدالله محب له مرکې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او پخواني ولسمشر حامد کرزي د هر ځپله پر اشرف غني اچولې وه. دوی په خپلو مرکو کې ویلي دي چې پلان دا و چې اشرف غني به په سوله ییزه توګه واک اسلامي امارت یا طالبانو ته وسپاري، خو هغه هر څه ګډ وډ کړل او د افغانستان څخه ووتی.